سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ دوستانو نن زه به ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه موږ کولی شو د فیسبوک یو آی ډي چې دی په بشپړ ډول له منځه یوسو او بیا هیڅکله هغه آی ډي ته څوک لاسرسی پیدا نه کړه. نو دوستانو ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ تر څو په ټوله طریقه باندې پوه شئ. نو دوستانو چې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي. نو دوستانو مهرباني وکړئ زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. په سبسکرایب باندې زه ډېر زیات خوشحاله کیږم. ستاسو سبسکرایب ماته د قدر وړ دی. نو ستاسو په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ. خواږه کوم دا د بیل یا د ګنټې نشان دی په دې باندې هم در سره لازمي کلیک وکړئ. نو دوستانو ویډیو د دې په اړه چې څنګه موږ کولی شو چې آی ډي له منځه یوسو. مثلا هیکینګ طریقې دي په فیسبوک کې او همدارنګه په یوټیوب کې زیات دوستان دا ویډیو چې څنګه کولی شو موږ یو آی ډي هیک کړو. یوازې هډ هینګران هیک والا کولی شي چې آی ډي هیک کړي، خو دا هدي چې دی دوی نشي کولی چې آی ډي هیک کړي. او هغه کسان کولی شي چې د هیکینګ کورس یې کړی وي. نو دوستانو زما ویډیو د دې په اړه چې څنګه کولی شو موږ خپله آی ډي چې دی مثلا زما خپله فیسبوک آی ډي ده څنګه کولی شو دا په بشپړ ډول له منځه یوسو. نو دوستانو ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ تر څو په هر څه باندې پوه شئ. نو دوستانو نه مخکې به تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. ما فیسبوک خلاص کړو. نو دوستانو په کونج کې په د درې نشانو باندې به تاسو حتما کلیک وکړئ. که نو په دې باندې کلیک کړو لاندې به راشئ مثلا زه آی ډي ته نو په سیټینګ پرنسي باندې به کلیک وکړئ. که نو چې دلته کلیک وکړو لږ صبر به ورته وکړئ، بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دا سیټینګ اپشن وینئ دوستانو، دلته مو چې کلیک کړو بیا به لاندې راشئ. کله چې لاندې راغلی نو تاسو به دلته کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو لږ صبر به وکړئ. نو تاسو به بیا دلته په دې دویم اپشن باندې ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. کله به چې دلته کلیک وکړو لږ صبر به وکړئ. دوستانو دغه د ټکی به دلته راوړئ. دغه وینئ دوستانو ما راوړلو. کله مې چې راوړو نو بیا به هغې نه وروسته دغه ډیلیټ اپشن باندې کلیک کړئ. زه یې نه ډیلیټ کوم ځکه دا زما رسمي اوریجنل آی ډي ده. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې آی ډي په بشپړ ډول له منځه یوسئ. نو دوستانو دا ډېره زیاته خوندوره طریقه ده. په دې هیله چې ویډیو مو خوښوي. که ویډیو مو خوښوي حتما در سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.